چا ولسته ورسره تا د چا ولسته ورسره دغه سړي سره مقابله وکړه چا درته وویلې خان بابا زما په تا خوا بده سوله انډیوال مې په دغه وجې ورغلمه دوی مې کوي در خمیر مې کړی ته څوک یې چې په ما خوا بدی ته څوک یې ته څوک یې چې په ما خوا بدی خان بابا ګوره ما د تا سره مړۍ خوړلې ده ستاریسټ مې خوړلی دی په دغه وجې په ما ډېره چپه ولګېده ده څنګه دا ویډیو کړی وله ولې زه نه زموږ کړلی زه د دنیا بیګ مین یم زه د دنیا طاقتور انسان یم زه به خپله ورکړی سم هغه ما په خپله م ولیسلو ولې دا ماسې دا خلک ساتلي دي د شپېته اویا زره کسان دا زما په کوټه کښې راځي دا چای میسې کوي ولې دا ما د ټیمپاس دپاره ساتلي دي خان بابا به زما په تا ډېره بیخي مې خوا ورته بده شو په دغه وجه ورغلمه څلور پنځه واره مې راغورځار هم کړی او مضبوطه مې ووالی څلور پنځه واره دې راغورځار کړئ څلور پنځه واره دغه راوغورځوئ خو دا وایه که خان بابا درلی بیا به ستا سالي بیا به ستا سالي ګوره که چیرې تا دوی درې څلور پنځه واره راغورځولی ولی نه دی ما به تا له 15 لکه روپۍ انعام درکړی ولی خو هغه څنګه تا راغورځار کړی څه ثبوت لرې ثبوت لرم ثبوت ولې تا نه ولیدلی په ویډیو کې خو دوی نه و راغورځار شوی درویشه یم داسې مې راغورځار کړې اوس دې راغورځار کړمه یا اوس ما مه راغورځاروه خو په ویډیو کې خو نه ولو ښه په ویډیو کې ما هغه ځای ځین کاټ کړی دی هغه ځای ځین کاټ کړی ولی نو ته ناکه ورلې نه دی تا خو زما ډېره غټه بېعزتي وکړه بله اوس بې اجازې ورځې یا خان بابا نه ورځمه بلاره نه ورځمه یاره خان بابا موږ خو هم په تا باندې خوا بدو ته خو یوه معنا هم نه لرې لکه ټوپ بس پر راواوړې دا اوس کومه کیسه ده په معاملې شي چې برچپېشل دې کښته شي هم دوی بوس راواوړي که برچپېشل پورته سوی هم دوی بوس راواوړي دا به ته مقابلې څه وګټې دا به موږ په تا باندې څه سترګې لوړې کړو دا لړمون دا څه معنا لري ته ما در پورته کوې واره ته ما در پورته کړه ګوره ډېر بد دي غوستا کلمه سر دې خلاص و ته نن زه برډبېشل مې سر ته وختئ نه دی زما چې برډبېشل سر ته وخېځي نو په ما باندې بیا د بېهوشۍ حالت راځي نه دی تا ډېر غلط کار کړی دی یو دورې ورغلی او بیا دې راغورځولی هم نه دی سر دې خلاص و راومې غورځولی خو کمه د هغه په ویډیو کې نسته نو هغه ځین کاټ کړی دی ایډیټینګ یې ورکړی دی ایډیټینګ یې ورکړی دی ایډیټینګ مې نه یې ورکړی یاره خان بابا بس تا انډیوالي یوه معنا هم نه لري ګر سره یوه معنا هم نه لري ستا د وجې زه ورغلمه د پردي سړي سره مې جنجال هم وکړي جنګ مې هم ورسره وکړی زه یې م ووالمه دلته چې رالمه تا په حجره کې بیا الټا زه پسې ووالمه زیاته د ننه باید ګر سره نه حجرې ته درته راځمه نه سلام در اچوم زما او ستا انډیوالي ختم ولې انډیوالي دونه زر ختم سوله بس ختم ده دا اوس چشتي دا هره ورځ راځئ زه درته وایم زما یې څه صفت وکړئ زما یې څه ویډیوګانې په فیسبوک پر ټیک ټاک باندې شیر کړئ د هغه دپاره زه به تئ باندې هره ورځ غوښې خورم دا دونه چای کیکونه درته راوړم نن زه نه مکه ارامه سولم نو دا ستا د وجې چې موږ دا دونه سکان خورو دا چیشت دی دا مذاق دی تا د عشقه مذاق جوړ کړی دی دونه سکان ماته راکوه نه دی بس دغونه خوراک هم بیا راکوه لکه دا زه چې دونه خوراک په تئ باندې کوم دا ستا غوندې خوراک نه دی دا موږ په کور باندې په کال هم نسو ختم کوی زما دماغ خراب دی زه تا مړوم بس زه نه مکه ارامه سولم دا 2 کاله کېږي زه دې دلته ساتم نن زه نه مکه ارامه ته نه مکه حلاله خان بابا لاسې لکه کنې تخنوم دی بیا بس ورځه ګورس چا بلا خو ونه وایه ځه